د بېلارې ښځې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د بېلارې ښځې لنډې کیسې لومړۍ او دردونکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه دردونکې، خوندوره او له پند څخه ډکه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. ان تر واده کولو وروسته هم څو شپې ورځې مې د مېرمنې یعنې پلوشې له بېلابېلو حرکاتو داسې انګېرله، هغه په کلیواله اصطلاح چې ګویا په اډو صافه نه ده. که څه هم حیا دې وي، تر دې دمه له چا سره هم بستر شوې نه وه، ولې په ناسته ولاړه همداسې اکثریت نورو حرکاتو یې ښکاره د بېلارۍ شک کېده. تل او د هرې موقع نه په استفاده یې له نامحرم خلکو سره د سترګو جنګولو ځان ورته ښودلو هڅه کوله. دې او دې ته ورته بعضې نورو ځانګړنو ته یې په کتو زړه مې پرې غل شوی و، نفس مې پرې نه کېناسته. حتی له خبرو هم یو نواکبرجنه دوکهبازه ښکارېده، خو بیا به مې هم وویل لا حول ولا قوته. زړه کې به مې وویل نه، انشاءالله هسې شیطان کافر وسوسې راچوي، هیڅ خبره نشته. وخت نا وخت به مې په همدې شان ځان ته ډاډ ورکاوه، مګر بیا هم پوره مې ځان نشو قانع کولی. هغه هم په داسې حال کې چې ما غزني کې د لبنیاتو په یو شرکت کې کار کاوه. صرف جمعګي به کور ته راتلم، نه مې شوی کولی تر څو لږې تعقیب کړم چې گویا رښتیا هم خرابه ده، که هسې دا ځینې خرابې کړنې عادت دی. همدې بدګمانۍ او اندېښنه کې ورځې، شپې او میاشتې تېرېدې. ان تر دې چې یوه ورځ د تل په څېر بیا هم د پنجشنبې ورځ وه. د جمعې د رخصتۍ په پار مې له غزني نه حرکت راوکړ. شپه مې کور ته راوړه. سهار د چای څښلو په مهال مې تر ټولو نږدې او خوږ ملګري چې له ماشومتوبه په هر غم او ښادۍ کې راسره شریک و، وهاب ته زنګ وکړ. د سلام او جوړ پخی وروسته یې راته وویل له غزني راغلی؟ ما ورته وویل هو، بېګا ماښام کور ته راورسېدم. وهاب راته وویل ښه په خیر راغلی، که چای دې څښلی وي راځه کروندو ته. راشد دوی کچالو وباسي، هلته به کینو. لنډه دا چې تر چای څښلو وروسته ورښکته شوم. کله چې ورغلم په یوه پوله باندې کېناستو. وهاب څو ځل په اوږده نظر ډېر مایوسانه او دردمند انداز راته وکتل. پوه شوم چې غواړي څه ووایي، خو په ویلو کې زړه نازړه دی. ورغبرګه مې کړه وهابه خیرت خو به وي؟ څنګه دې داسې خواشینه او ځیر ځیر راته وکتل؟ لویه ساه یې واخیستله، راته ویې ویل که رښتیا ووایم خیرت نه دی، خو بیا هم ورخطا کېږم. دومره د اندېښنې خبره هم نه ده. څنګه چې ویل کېږي که غر هر څومره جګ وي په سر لار لري، همداسې هره قضیه حل او فصل لري. انسانان په ژوند کې له هر قسم پیښو سره مخ کېږي، خو قوي خلک بیا په هر حل لاره پکې وباسي او ضعیفه کسان پکې بند پاتې کېږي. زه په تا هم باور لرم، انشاءالله په ډیره معقوله طریقه به ستونزې ته رسیدګي وکړي. که څه هم یقین وکړه دا څو شپې ورځې په دې اړه فکر کوم چې درته ووایم او که نه. بالاخره بېګا مې وروستۍ پرېکړه دا وکړه چې باید درته ووایم. که ونه وایم دا به مې ستا سره یوه رښتینې او صادقانه ملګرتیا نه بلکې جفا وي. اگر چې د هر ځل درته کتلو سره مې هڅه وکړه، ولې بیا په خبره خولې ته رانغله. خو دا چې ستا ابرو عزت زما ابرو عزت دی، ځان مکلف ګڼم چې درته ووایم. اما بیا هم وایم، هیله ده چې لار ورکه نه کړي، په آرامه ذهن مخ ته لاړ شي. خبره کې ورولوېدم څه کیسه ده؟ زر ووایه زړه دې رانه وویستلو. وهاب راته وویل زړه دې خدای وساته. خبره داسې د څاروان جانه چې ورېندار مې په ډېره لویه بېلارۍ ولیده. هغه داسې چې څو ورځې مخکې مې ورپام شو. ستاسو د کور په چار چاپېر سیمه کې به وخت نا وخت د مستر عادل زوی شیرین او طاهر تاوېدل راتاوېدل. دوی سترګې به ستاسو د کور په کړکیو کې وي. زړه کې شک را پیدا شو چې دا د څه لپاره دلته تاویږي. بله ورځ مې کتاب را واخیستو، د مطالعې په بهانه راغلم. د هاشم اکا په باغ کې غلی کېناستم. د کتاب لوستلو تر څنګ مې دوی او ستاسو کور تعقیباوه. څو لحظې لا نه وې تېرې چې ستا د اطاق په کړکۍ کې مې ورېندار ولیده. اشارې ورسره شروع کړې. ان دوه ځلې تر کړکۍ سر ورته را بهر کړ. په تمثیلي بڼه به یې یوه سره ټوټه په شیشو کش کړه. ګواکې که بل څوک مې هم وویني، فکر به وکړي چې شیشې پاکوي. عین حال کې موبایل کې هم سره اخته وو. ټوکې ټکالې کولې. د دوی د خندا غږ ان تر ما پور راتلو. هاخوا کړکۍ کې ورېندارې ګوشي غوږ ته نیولې وه. له هر ځل خندا سره سپین غاښونه معلومېدل.
د دې صحنې په لیدو مې وضعیت بیخي خراب شو. یقین وکړه که د هغې راهیسې یا د ډوډۍ په خوند پوهېږم یا ناسته ولاړه خوند راکوي. طبعا په تا به مې هم خبرې ډېر بد اثر پرې ویستلی وي. اما څنګه چې وایي دوست به دې وژړوي دښمن به دې وخندوي. هیله ده له دې خبرې زما وجداني مجبوریت همدردي درکړي او څومره چې زر کیږي په ډېرو سړو مغزو یوه معقوله د حل لاره ورته پیدا کړي. د ورېندارې د دې نه تحمیلېدونکي عمل مخه ونیسي. چون د یو ملګري په صفت ما ستا په ملګرتیا او غیرت تل ویاړلي. له دې وروسته هم نه غواړم کومه د ضعف نقطه ولري. ان د پلار نه لیکونو ښه درنه او باعزته کورنۍ لري. له دې سربیره کور کې پیغله خور لري. خدای مکړه تر څو د هغه نوم ورسره بد نه کړي. لهذا له هرې ممکنې لار چې ته یې ښه ګڼې او هر څومره زر چې کیږي مخنیوی اړین دی. البته له یادولو دې پاتې نه وي چې ته تنها نه یې. د هغه ځناورو په وړاندې که کوم عکس العمل کاوه زه په ټول توان او تر وروستۍ سلګۍ در سره یم. هیڅ رای ونه وهې خو فکر کوم تر څو چې خپل کور کې ستونزه حل یا هم ورېنداره اصلاح نشي د نورو خلکو سره وهل ویشتل حتی وژل بېمانا دي. لا د سړي فتح او ابرو الوزي. د کلي کور کیسې پکې زیاتیږي. د شرم غږ یې تر لرې لرې سیمو ځي. نور انشاءالله ته له ما ښه پوهېږي او سرخلاصه انسان یې. څنګه دې چې خوښه وي زما له خوا در سره وکېده. د دې خبرو په اورېدو مې وضعیت یوازې الله لیده. هیڅ داسې الفاظ مې ونه موندل چې د هغې صحنې درد او رواني حالت مې درته پرې راواخلم. خو په هر حال له وهاب نه مې د دې کیسې د خبرولو په پار مننه وکړه. کور ته پر رسېدو سره مې خبره د مور او پلار سره شریکه او زیاته مې کړه چې دا ښځه نوره زما نه ده پکار. همدا اوس طلاق ورکوم. خپلې کورنۍ ته یې ورلیږم. مور او پلار مې د ښځې بېلارۍ را سره تایید کړه. خو د طلاق ورکولو ډیر کلک مخالفت وکړو. چون ماته واده په بدل کړی وو. یعنی زما د ښځې په مقابل کې زما خور زما د ښځې ورور ته ورکړې وه. دوی هلته د خپلې لور په برخلیک وویرېدل. خو ما لا هم په خپله خبره ټینګار کاوه. بالاخره مور او پلار مې په یوه خوله راته وویل که دا کار دې وکړ زموږ له خوا حق یې. بیا مو نه نوم واخلې نه ووایه چې زه د دوی زوی یم. ځکه چې ته که ښځه طلاقه او د پلار کور ته یې ورولېږې هغه ظالمان به پرته له دې چې د خپلې لور فاحشهتوب ته وګوري ستا له بېګناه خور سره به عین چلند وکړي. د مور او پلار د دې خبرې په کولو سره څنګه چې تاسې پوهېږئ یو کس که هر څومره لوی شي بیا هم د مور او پلار په وړاندې ځان ماشوم احساسوي. هماغه شان ماشومانه حرکات ترې کیږي. زه هم په ژړا شوم. ورته ومې ویل بیا نو آخر څه وکړم چې طلاق ورنه کړم. آیا هم دې ښځې ته کینم چې د ژوند تر اخره بیا د ټول کلي کور ولس د خلکو سره نه له شرمه یو خبره وکړی شم نه یې سترګو ته سترګې ورپورته کړی شم. مور مې راغبرګه کړه نه زویه ته لږ حوصله وکړه. هغه جان به دې ورولېږو چې د پلار او کاکاګانو سره یې وویني. د خور او لور په بېلارۍ یې خبر کړي تر څو نصیحت ورته وکړي او له دې وروسته داسې کار ونه کړي. په همدې سره ډکې سترګې او چوپه خوله د دوی له اتاق نه راووتلم. ان د حویلۍ تر دروازې هم ووتلم. د کلا تر شا مې سترګې وچې او په مخ مې د ژړا ټولې نښې له منځه یوړې. ښه مې ځان کابو کړ. واپس کور ته ننوتلم. مستقیم خپل اتاق ته ورغلم. پلوشه را سره سترګې په سترګو کېدو سره سم د الله په جګ اواز کولو سره راجګه شوه. وی ویل څه شوي څاروانه رنګ دې ولې دا ستوره او شین اوښتی؟ له همدې سره مې دوې ښې عسکري څپېړې ترې تېرې کړې. اخوا د تخت او بسترو قات ته ورولوېده. واپس زر را کېنسته په ژړا شوه چیغې کړې څه شوي دي ما څه کړي دي؟ ما ورته ویل رینډۍ ته وا رښتیا نه پوهېږې دغه سپي دي چې رامخته کړي ټوله ورځ تر کله ګرد درته تاویږي او ته په کړکۍ کې ورولاړی اشارې او په موبایل کې ټوکې خنداوې ورسره کوي. د نورو کیسونه د الله خبر چې څومره بېلاري به دې کړي وي. لا وایې چې ګناهګاره نه یم. پلوشي په ژړا او چیغو کې د ځان سپیناوي په پار قسمونه پیل کړل چې ګواکې چا دروغ درته ویلي ما داسې څه نه دي کړي. ما یې قسمونه او خبرې بابېزه وګڼل. ورغبرګه مې کړه ولې زه تر چا کم یم؟ د چا تر ښځه مې کمه کړې؟ تا چې ویلي په همغه ورځ مې د له پلار کرنۍ وروستلې لباس دې تر چا کم دی؟ د ضرورت په وخت کې مې ډاکټر ته نه یې رسولې. نورو خواهشاتو ته مې د رسیدګي نه ده کړې. څه شوي تر څو ځان مظلوم او بېګناه وښیي. خپلې ژړا او قسمونو ته یې لا زور ورکړ.
لکه منکره شوه او وی ویل دا ټول دروغ دي. خور دې درته ویلي یا هر چا چې ویلي دروغ یې ویلي. ته یې ما سره مخامخ کړه، همداسې خپلې خولې ته یې واک ورکړ. سپکې سپورې شروع کړې. د غږ جګولو او بد رد ویلو سره مې یوه څپړاخه بیا ترې تېره کړه. تر مخ پروت موبایل مې راپورته کړ، په دیوال مې وویشتلو. ټوټې ټوټې شو. ان سیم کارتونه او بطرې یې ترې راولوېدل. بیا پرې ور ټیټ شوم. تر خلاصه کړکۍ مې وړاندې د خسو او بوټو د دالان مخې ته ور کړ. سیم کارتونه مې خولې ته واچول، میده میده مې کړل. له اخره مې پسې ور وغورځول. په داسې حال کې چې د وخت ماډل بالا موبایل و. څو میاشتې مخکې مې په 14,000 افغانۍ اخیستی و. په هر حال د موبایل او سیم کارتونو تر غورځولو وروسته واپس پرې راوګرځېدم. څنګه چې دا پړمخې په بستره ور ړنګه وه، سلګۍ یې وهلې، ژړل یې. تر مټ مې راکش کړه، نیغه مې کېنوله. په دې سره وویرېده چې گویا بیا مې وهي. مخ ته یې لاس ونیوله، ورته ومې ویل لاس دې لرې کړه، وهم دې نه. که څه هم زما په ځای که کوم بل څوک وای، یا دې د کوم بل ځوان د عزت سره داسې لوبې کړې وای. دا ډول دې په کلي کور کې د ځوانانو، ملګرو، همزولو، دوست او دښمن په وړاندې سرټیټی کړی وای. په تندې 13 مرمۍ ویشتلې او در سره ښایدل هم داسې. خو زه دې دغه 2-3 څپېړو ته هم سخت مجبور کړم. که نه ما قسم کړی و چې زه به په ټول ژوند ښځه نه وهم. چون زه الله په داسې مفکوره پیدا کړی یم. د ښځو وهل او ورسره تاوتریخوالی د بې غیرته نارینهو کار ګڼم. خو په هر راز نه غواړم چې کیسې در سره زیاتې کړم. صرف څو خبرې مې په ټول جدیت او خلاصو غږونو واوره. که څه هم زما خو یوه خبره کول در سره زړه نه غوښتل. له همدې نن ورځې مې لارې در نه جلا او رسختولې مې. ولې بدبختانه مور او پلار مې د حقولو په ډیر خطرناک ګواښ سره درته راوتړلم، خاص د دوی په خاطر، تر څو بددعا او آزار ونه کړي. د ځان غولونې په دې بهانه چې ګویا خیر هر انسان په ژوند کې اشتباه کوي. ستا د دې ټولې نه جبرانېدونکې بېلارۍ سره سره یو چانس درته بیا هم درکوم. ولې دا په دې معنا نه ده چې ستا ګناه کوچنی او د بخلو وړي، یا زه دومره بې غیرته یم چې په دې هر څه سترګې پټې کړم او بیا هم ستا سره ژوند کولو ته ترجیح ورکړم. هیڅ کله نه. خو څنګه چې مې وویل یوازې او یوازې د سپینګیري پلار او بوډۍ مور په خاطر مې دا ناشوده پریکړه پر ځان تحمیلوم. خو تر هر څه مخکې لومړی عذر درته کوم. دا مې سر، دا مې لمن د خدای لحاظ ومنه چې بیا زموږ او یا هم د خپلې کورنۍ له عزت سره لوبې ونه کړي. او که نه نو ښه په خلاصو غوږونو یې واوره. دا کلی کور ټول زما د صمیمي ملګرو، دوستانو ډک دی چې معمولی غلط قدم پورته کړي ما ته احوال را رسیږي. په والله بالله قسم کوم چې دا ځل دې له اندک بېلارۍ خبر شوم. ولو که هر څه کیږي د یوې ساه اخیستلو اجازه هم په دې کور کې نه درکوم. هماغه شیبه زما لخوا په 14 شګو طلاق کوي. خپل شملور پلار ته دې سپارم. نوره ته پوښه او خپل هغه فامیل دی چې ته په دې روحیه ستره کړي او دا تربیه یې درکړي. له دې سره مې جیب ته لاس کړ، خپل موبایل مې راوویسته. لومړی سیم کارت مې تر را بهر کړ. له دویم سیم کارت سره چې ما به یوازې د انټرنیټ کارت ترې اخیسته، شمیره یې نه وتید. غیږ کې مې ور واچو، زیاته مې کړه. واخله دا د سیم کارت او موبایل. نور زه درنه لاړم. ښه فکر دې پرې وکړه. خوښه دې له ما سره دې تر دې وروسته د یوې رښتینې مېرمنې په صفت ژوند کولو ته غاړه ایښوده، او که دې لاره جلا کوله خپلې کورنۍ ته دې ورتللې، یا دې د بل هر چا سره واده کوه، ته خپل اختیار لرې. په همدې خبره له اتاق نه تر راووتم. که څه هم دې ته خو مې د بیا ژوند را سره کولو د چانس خبره وکړه، مګر ضمیر مې هیڅ نه منله چې د دې ښځې سره نور د باقي ژوند څه حتی یوه لحظه هم تېره کړم. خو څنګه چې زه اول تر اخره له هیڅ ګناه دومره نه ویریږم لکه د مور او پلار له بددعا او آزار نه، پس له شک پرته صرف د دوی او هغه خور په خاطر مې کومه چې زما بدل شوې وه دې د زهرو غړپ کولو ته غاړه کېښوده. چون د مور او پلار د خاطر علاوه نوموړې خور مې هم ډېر عاجزه او باحیا جنۍ وه. بل خوا له ماشومتوبه یې زما ډېر خدمتونه کړي وو، خو بدبختانه بالمقابل زما په شمول کورنۍ مو ښه ورسره ونه کړل. یو خوا مو د شریعت خلاف په واده کولو کې د دې هیڅ رایه وانه خیستله، او عین حال کې مو د بل شرعي حق مهر نه هم محرومه کړه، ولې چې د دې د مهر بدل کې مو زما ښځه وکړه. بله دا چې خو خلکو ته مو هم نه ورکړي.
له اولې ورځې ډیره زیاته پکې خفه او تر فشار لاندې وه. خو په هر حال د تیر په څیر او نورمال ډول سبا د شنبې په ورځ سحر وختي بیا د خپلې دندې په موخه غزني ته لاړم. خپل کار ځای ته له رسېدو سره سم مې ملګري وهاب ته زنګ وکړ. زموږ په کور کې له تیر شوي ټول جریان نه مې خبر کړ او زیاته مې کړه. ښځې ته مې وروستی اختار ورکړی. مقصد وروره که زحمت هم درته کیږي ته یې لږ لږ تعقیبوه. دا ځل دې که صرف معمولي بیلاري هم پکې ولیده ما ته احوال راکړه. قسم مې کړی په والله کې یې پرېږدم چې د خضر بابا لور شي او نه به مې نوره د مور او پلار خاطر وکړم. وهاب راغبرګه کړه زه دا ځل دې ښه کړي چې نور دې څه نه دي ورته ویلي، یوازې سر یې دې ورخلاص کړی. اول خو که انسانه وي انشاءالله پوه شوي به وي، توبه به یې ویستلي وي، نوره بله دی به د عملۍ لاس واخلي. ولې کله یې هم ستا له انسانیت نه څو استفاده وکړه، خپلې بد پیلۍ ته یې دوام ورکړ. بیا نو څنګه چې دې وویل څومره چې زر کیږي ځان ترې خلاصول یې تر ټولو ښه حل لاره ده. ښځې کمې نه دي، حتی له بدې ښځې نه چې سړی بیخي بې واده زوړ شي بهتره ده. موبایل کې مې چارج کم دی چې خاموش نشي. زه نور دې په الله سپارم، ډاډه دې خپل کار کوه، زه یې څارم. د مننې ترې کولو تر څنګ په مخخه سره مو تماس قطع کړ. له دې وروسته به مې هر مازدیګر له وهاب نه احوال اخیسته. د ده جواب به هم مثبت و، ان تر دې چې څو میاشتې ووتلې. وهاب وویل نه انشاءالله هیڅ ستونزه نشته. له همغه ورځې نه چې سر یې دې ورخلاص کړی بیا مې هیڅ خرابي نه ده پکې لیدلې. تل دې د کړکۍ پرده کش وي، هغه حرمونې هم اوس نه وینم. په دې خبره مې له وهاب نه د تل په څیر بیا هم مننه وکړه. که څه هم څنګه چې ویل کیږي د ملغلرې یو آب وي چې لاړو نوره معنا نه لري. مخکینی کړي بېلارۍ ډېر سخت ځورولم، خیال او حواس مې ټول هوایي کړي وو. ولې بیا هم دا چې له نور تخریب نه لاس اخیستی وو. د وهاب په خبره خوشحاله شوم. لنډه دا چې شپږ میاشتې مې کوم د بدو غږ وانه ورېده. زه به هم د پخوا په شان هره پنجشنبه کور ته راتلم. 2 شپې به مې کور کولې. د شنبې په ورځ به واپس خپلې دندې ته تلم. له پلوشۍ سره مې هم د تیرو بیلاریو له وجې هیڅ تعصب نه کاوه چې گویا ته خو همغه ښځه یې. نه بلکل مې ځان پرې نه پوهولو. هغه درد مې پټ په خپل زړه تېراوه. اما څنګه چې وایي علت ورکیږي عادت نه ورکیږي، همداسې ده. زه ورته خوشبین وم، خو د ظالم لور لا هم د خپل عمل نه لاس نه واخیستی. بدبختانه یو ورځ بیا دا زیری را باندې وشو. د بېلارې ښځې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکې یعنې وروستۍ برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.